یو سړی ما اوسه گاډی چلو ګوره سټیک مې مات نشي د هغه پاکستان کې تقریبا بس دی علي بس پاکستان کې تقریبا 50 ګاډي دي پوه شوې هغه سما گاډی چلو ټریلا مې چلوله 22 ویلر گاډی وراسه پوه شوې مالا خوب راځي ستا خبره اورېده خبرې ته غوږ نه ږدي که نه نو ځکه خو خوب درځي هغه به ما ته وویلې ویل به شکیله زه چې شپې څملم زه د نشې ګولۍ واچوم ما ویل ولې حاجي صاحب ویل زه هم څوک به راته رنګ کوي چې ټیر مې وشلو څوک به راته رنګ کوي چې ګاډی مې و څوک به راته رنګ کوي چې پټرول ډیزل چېرته خالي کړم پوه شو ویل د دې د وجې نه زه د نشې ګولۍ واچوم چې بلکلي تخته پروت یم او موبایل بند کړم او کېږدم چېته ویل دا زیاتې پیسې نه ده ویل دا دې هم ټینشنې کي نو دا زیاته دا خبره تا ته ما دې پورې وکړه که نه چې دا زیاته ذمهواري نه ده دا دې هم ټینشنې کي پوه شولې خبره به وکړي وروسته به درنه هېره شي دا خبره خو دې بلکل صحیح وکړله نو خو دا خبره ده که نه اوس چې الحمدلله زه د کور مشر یم ټوله ذمهواري زما په سر ده ټوله خویندې وروڼه ټول مانه ګیله کوي پلار موره پورې مانه ګیله کوي مړي شکیله په ما خو ذمهداري نشته زه خو هسې لیونی شوی یم پتنې څه راباندې شوي دي ته واده وکړه دماغ به دې پریش شي بلکل هر وخت به لامبې داسې چجه به راوځي پوه شوې ښه صحیح خبره ده ته کوم واده نه علاوه بل څه خبره راته وکړه بل څه خبره خو ما سره نشته همدغه یو علاج دی داسې فضول علاج دی والله دا داسې علاج د قسم درته خورم که نو چې دا چا کړي دي د پنځه بچي راوړي دي هغې نه مې موږ زه درد کوي هغه په 5 بچو نه دي که نه زړګه چې کله واده چې چا کړی که نه سړی دومره ټینشن کي پن وایي چې رایټ ده رایټ پد دی خبره واوره زه ډېره ساده خبره کوم خو ډېره سیده خبره واوره دا دومره حرامتوب شی دی که نه دا ښځه نه ده چې دا واده وکړي چپشه نه صحیح خبره درته کوم چې دا واده وکړي که نه دا دومره د حرامتوب شی دی که نه په ایمان دا واده که نه واده درته یادوم چې د دنیا غمونه دې په تا پراته وي خو چې دا ولامبې او د خوشبو لګا کې راوځي که نه په ایمان ته وایه چې ساره څه شته نه زه خو پرون پیدا شوم پوه شوې ما کوه واده روانه کوي چپچه ګوره بیا دې ګاډې واډې شروع کړې شکیله موږ به کله کله ورانه کوو کراچۍ په لارې به راروانو نو ستړي به سفر کې شکیله صحیح خبره ته وکړم که نه انشاءالله نه نه وایم نه وایم ګډه وډه خبره مې خولې نه وتله و شکر دې چې عقل راغله حقیقت کې درته وایم والله دومره به فرش دماغ ساړه کار ته سوچ دماغ مې هسې سړه دي دماغ مې ګرم نه دي پرېږده خبره ته خو غوږ ونیسه که والله که نه چې څوک درته کنځلې وکړي که نه کنځل نو هم به ته به وایه چې مړه ورکې که دا څه سپی دی غابي اوس که زه دغسې ما خبره نشته والله دومره ظالم خوند دی پکې پته نشته د دنیا چینی ګوړه شکر ریاضي خبرې ولې نه دې کړې وکړه که نه واده ته خو به مونږ په سر باندې اوسه پرې ناست یې واده نه کوې په ټیک ټاک کې په کتو ستړي شلو په چار ته چې ته ښځه کړې وه چې ته ښځې په سره ناست وه په یوه ګوټ کې او د مینه محبت خبرې مو سره کوله بس مونږ به چې ته تاسې ناقل زده کړې وه مونږ به بسم الله پکړې اوس خو مونږ یېرېږو ما ته میلاویږي نه که نه زه پې سارلم سرپنه کوم داسې شوی ما خو سهاره پورې ښځې ته کتلې بیا 2 ګلونه نه داسې ښځه راله ونه ګورې چې لیڼ ورته جوړ شوی غرق مې پې نه کړي زه اخري لیړ کې ودرېږم اصل کې ته ډېر پنشمنټ یې نه وکړې که نه بیا ستا موزه ډېر په اواز 4 کسان ګلونه ولئ زړګه
حقیقت ته وایم سخت پنیشمنت ټیم راغللو نو خو ته وایې که نه زه درته ګوره د واده قصه کوم خلکو نه مې اورېدلي که نه خلکو نه دې څه اورېدلي دي وایي که نه وایي چې واده دې کړی که نه خو یخ ګرځه بیخي داسې به یې ته به وایې چې بس سره څښتان و چې هغه دې ته وایي چې اوس دا ختم دي ختم دي منډه بازار ته لاړ شه دا وکه وکه نو ماړه دا یو پټی چې تاله وایي چې کور ذمهدارۍ ټولې په ما دي او موږ د ګډ وډ دي دا خو که ښځې ذمهداري راله نو سوچ وکړه ته خو به وتښتېدې د جهان نه ښه ښځې ذمهدارۍ څه دا نورې ذمهداریانې مخکې منډې وایي صرف بس دا مه پلی کوه چې میچ ونه وین کوو وینکای نشته ما څه څوک خبره واوره علي نه ګوره زه ستا دپاره ګوره ما خبره واوره شکیله د کوینز په خلکو باندې ګران وي که نه وي که نه وي ما ته څه پته ده هسې وي که نه د ټولې جینکۍ وایي مونږ کوینز په چا باندې نه دی ګران ته په خلکو ګران یې نه یقینا باندې زه ګوره ورته وایم دا مره پلی کوه چې بس میچ وین کوو چې سټریک مې دلته خراب نه شي دې وجې نه صحیح زه لګیا یم تا سره ګپ کې مشغوله یم هر څه هېر دي ډیټیل زه داسې ګپ لګوم د خدای نېکبخت یې داسې ګپ خبره واوره ته وایې چې د کور ذمهوارۍ دي که نه د کور ذمهواریانو سا والله چې دا کور ذمهواری نه که نه چې دا ښځه د اسري کړې جوړه راوالې اوف زما دې توبه پوه شوې تا ته یې لکه راپلي اوس تا په درویغه باندې خلکو ته ټیک ټاک کوې چې واده مې نه دی کړی زه خلک یې نه منو خلکو مې ولې لینم نه ړوند خو نه یم بوډاګان یو چې بازار کې ویني موټر سایکل به ورسئ دومره استري کړو جوړه جامې کې به ګرځي ولې دا ولا مور استري کوي هغه خو مور غریبه مړه مي اوس ګوره ته وایې که نه چې زه بل څه شه وینم زه دا وینم چې منډه لاړ شو دوبي ته کال وکړو کپړې راوړو کوپړې دوبي به د نه پاتې که دوبي دې نه مطلب زه دا ګورم ته وایې که نه چې ښځه استري کړې جامې راوړي او دا زه چې څه ګورم دا ګورم چې دوبي کپړې وړي دوبي راوړي ښځه یې ښه په کور کې وي نوره وایه ګوره اوس چې دوبي نه دی دوبي کار ته وکړي قسم دی دومره خوند کوي دومره مینه ده پکې په ایمان وایم چې دا جامې خاوند له راوالې اوف وایي ما له ته جامې راوالې د یو چپی په ځای به درنه دوه چپی ګوره واده مو کړی وي او بیا به هر څه تیار نه وي او بیا به زه ژاړم چې اوس څه وکړم نه دی تیار مړې ستا دپاره خو زه ایښېدلي اوړه خوړی شمه دا ګوره شکیله زه به داسې انسان سره واده کوم که نه نه دا نه ده چې زه به څه نه کوم زه ډېره موډي یم مطلب چې موډ مې وي زه به تا ته 10 قسم چیزونه پخه کړم او چې موډ مې نه وي ته وایم زه نه پخوم زه خپل کار کوم خپل کار نه مړی استري ما زندګۍ کې کپړې نه دي استري کړی پرون مې چې تا غلطۍ سره استري ولګوله تا خو کپړې شته نه دی نو دغه شوټونه څوک استري کوي یې ستا خو کپړې نشته دي او که نه جامې خو زموږ جامې دي که نه دا وګوره دا اوږده جامې دي ګوره شکیله پرون مې کپړې راواخیست اوس خبره اوره پرون مې کپړې راواخیستلې او چې د غلطۍ سره مې استري آن کړله او چې څنګه مې پوکېدوله هغه شرټ پرې شاخ شللو نو بس په دې شرټ کې قسم دی زموږ د کور ته راغلی قسم دی زموږ واړه پسې سپي درپسې کوي وایي به دا شی راغلی لیونی ده که څه دا وګوره شکیله هسته که نه